د افغانستان او هندوستان د نړیوال شلوریز جامونو لوبو ته لنډه کتنه. افغانستان او هندوستان په ټوله کې 8 ځله په شلوریز کرکټ کې سره مخامخ شوي چې 9 ځله پکې هندوستان بریا ته رسیدلی ده او یو لوبه د باران له کبله بې پایلې پای ته رسیدلې ده او افغان لوبډله تر اوسه نه ده توانېدلې په نړیوال کرکټ کې هندوستان ته ماتې ورکړي. خو هغه شلوریزې لوبې چې د نړیوال جام په فارمټ کې ترسره شوي دي په لاندې ډول دي. موږ په ټوله کې 3 ځله له هندي لوبډلې سره په نړیوال جامونو کې مخامخ شوي یو. لومړی په 2012 کال کې هندي لوبډلې افغانستان ته په 23 منډو ماتې ورکړه. په 2014 کال کې بیا هم هندوستان افغانستان ته په 8 وکټو ماتې ورکړه. په 2021 نړیوال جام کې په 16 منډو بیا هم هندوستان بریالی او افغان لوبډله له ماتې سره مخ شوه. په ټول نړیوال جامونو کې د افغانستان او هندوستان هغه لوبغاړي چې غوره کارکردګي کړې دي. لومړی تر ټولو مخکښ 3 افغان او هندي منډې جوړونکي. په دې قطار کې ویرات کوهلي لومړی مقام لري چې په 3 نړیوال جامونو کې 115 یا روهیت شرما 150 او محمد نبي 120 منډې جوړې کړي. ډیری وکټ اخیستونکي 3 لوبغاړي. لومړی روي چندران اشوین چې 7 وکټې، محمد نبي 6 وکټې او بونیشور کمار 15 وکټې اخیستي. په یوې لوبه کې د ښه بولینګ سپیل یا پاڼۍ لوبول هندي روي چندران اشوین دی چې په 2014 کال کې د افغانستان په خلاف د 8 منډو مقابل کې 4 افغان لوبغاړي سوځولي وو. په ډیرو شپږیزو ترلاسه کوونکو لوبغاړو کې روهیت شرما لومړی چې 8 او محمد نبي دوهم مقام لري چې شپږیزې وهلي دي. ډیر کیچونه هندي پخواني لوبډلمشر ام ایس ډوني او 3 محمد نبي ترلاسه کړي دي او د افغانستان لخوا 2 هغه لوبغاړي چې 3 واړه نړیوال جامونه یې لوبولي دي چې یو پکې محمد نبي او بل هم محمد شهزاد ده.